ها په دې کې یو مسله ده چې د هغې مبارک ډېر تپوس کېږي او د تپوس نه مخکې ته باید ومنو شکر وباسي چې مسله داسې واضحه شو. یو دا ده چې ښځه خاوند د یو بل عورت ته لاس وړلی شي او که نه، نو دې کې هېڅ حرج نشته، بلکل وړلی شي. ښځه او خاوند له الله اجازت ورکړی دی چې د یو بل نه څنګه فایده او خوند اخیستی شي واخلي، سوای د هغه کارونه کوم چې شریعت منع کړي هغه مخکې را روان دي. د خور اخیستو طریقه دا ده چې سړی د ښځې عورت ته لاس وړي او ښځه چې د سړي عورت ته لاس وړي، نه دا جایز دي. یا د دې تپوس کېږي مثال کې د زنانه په سینه باندې لاس ایښوده، د دې ځینې کسان د غټ جرم ښکاري، غټ جرم ورته ښکاري، حالانکې شریعت د دې نه منع نه کړې، بلکې دا سړی د دغه ځینه خوند او مزې اخیستی شي، او څنګه چې دا سړی د دغه ځینه خوند او مزې اخلي، دغه شان د ښځې ته هم خوند او مزې دا ورته میلاویږي د دې کار د لاسه، نو دا هم جایز دي. ځینې کسان دا مسله بیانوي چې ښځې ته لغړ نشي کتی او ښځه خاوند ته نشي کتی کله چې هغه لغړي، دا مسله کمزوري ده. او بلکې ځینې کې خلک دا دلیل ورکوي څه نقصان یې څه دی، بچي لاندې پیدا کېږي او دا ښځه خاوند هم لاندې الله دې دغه مرض بیا راولي، او دا کمزوري خبره ده. ښځه خاوند چې د یو بل نه خوند اخلي په هره طریقه یې اخیستی شي، او د خوند اخیستو یو طریقه دا ده چې سړی ښځې ته داسې وګوري. او کله چې هغه صحابي د رسول صلی تپوس وکړي یا رسول الله زه خپل عورت د چا نه پټ ساتم، رسول صلی الله علیه د ټولو نه پټ ساته الا من زوجتک، سوی د خپلې ښځې نه هغې ته ښکاره کولی شي. صفا اجازه ته ورکړی رسول صلی الله علیه وسلم. نو ښځه خاوند که یو بل ته عورت ښکاره کړي او یو بل ته بلکل لغړ ګوري لکه څنګه چې الله د مور د خېټې نه راویستلو جایز دی. دلته اوس دوه مسلې په دې کې دننه راځي چې کپړې مو ویستی شي ټولې، او دویم دا چې یو بل ته کتی شي. دا یو څو مسلې دي چې د دې عوامو په دې زړه کې پرتې خو تپوس یې نشي کولی. او زم خیر دی تپوس کوئ، خو د ادب په طریقه یو تپوس د علماو نه کوئ چې تعبیر یو داسې ادبناک خوندګي، او د علماو نه د تپوسونو کې څه حرج نشته. اوس یو سړی دی مثال کې موږ داسې ووایو او کیدای شي داسې په موږ کې چې د واده مثال کې 20-30 کاله شي او د دې مسلې نه خبر نه وي، او سړی باید نه خوړو چې دې مسلې چې د اجازت وای نو خبره که د دې اجازت وای نو خبره، او د هغې اجازت وو خو ده چې ته تپوس نه وي، او که تپوس یې کړی دی یو جاهل نه یې کړی دی، نو هغه ته ویلي چې او دا مسله خو شي چې ښځه خاوند یو بل ته نشي کتی، او نه به دا دی چې جامې کپړې به وباسي، نه دا مسله چې ده کمزوري مسله.